احترامات قدرمنو هېوادوالو مظلوم غږ بنسټ ته راغلاست. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ او د عافیت په جامه کې اوسئ. قدرمنو لیدونکو، زه نن یو ځل بیا کامې ولسوالۍ ته یوه داسې کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان ده. نو تاسو څخه ټولو نه هیله کوم چې له ما سره تر پایه ملتیا وکړئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ تر څو تاسو پخپله دغه فامیل احساسات واورئ. او دا ویډیو هم د ثواب په نیت شیر کړئ، نورو وروڼو ته ورسیږي چې خپل وس مطابق مرسته له موږ سره شریکه کړي چې موږ یې د دغه اړمنو کورنیو کې وسپړو. السلام علیکم مجاهد. څنګه یې مور خیر صحت مو ښه دی؟ ماشومان څنګه دي ښه دي؟ تاسو خپله خاص دی؟ ولې ته څنګه یې؟ خوشحاله اوسه. خو موږ راغلي یو ستاسو غږ هغه وروڼو ته ورسوو چې ستاسې ویډیو ګوري. نو تاسو په څه ډول ژوند تېرېږي؟ خدای دې تاسو سره ډېر ښه وکړي او تاسو نه ډېره مننه او دا څوک چې تاسو موږ ته رالیږلي یاست د هغه سره دې خدای ډېر ښه وکړي. پوه شولې؟ زموږ داسې حالات دی چې یو انسان ته د ډېر زړه دردونکې خبرې دي زموږ. موږ چې دی 6 خویندې یو مې ورور و. نو هغه یو ورور مې هغه هم راته چې دی دوه خاوند مې مړ کړو. چې دا 3 خویندې لکه 3 مې واده دي خویندې دا 3 دانې چې دی مونږ کور کې چې دا خویندې به یې مونږ ته پاتې شي. هغه ټول خاوند مې چې دی هغې راته مړ کړو. اوس هېڅ څوک هم نشته، یو مور مې ده او خیر خیرات چې یو څوک یو بل راته راکړي که نه ما هغه کول دي. نور هېڅ څوک هم زمونږ نشته دي او دا کور هم چې دی دلته مونږ په کرا پراته یو. د مخکې ورځ کې مې دا خلک قصابۍ ته نه لکه راپسې ډېر زیات دغه کېدل چې نه خو څومره وس یې نه کېږي مونږ چې دی دا 3 جنکۍ کور کې یو مې مور ده وروڼه مې نشته دي او هېڅ څوک هم زمونږ نور نشته دي پورې. ډېرې سختې تنګې تېرېږي هر حالات دا دی چې مشکلات تاسو ته معلوم دي. پوه شوې؟ د ژمي کې راباندې نارې لږې تېرېږي چې سم زیات راباندې کېږي. تاسې چې دا د کور سرپرست مو اوس چې و هغه د روح بخښي مړ شوی دی نو اوس تاسو ته ګټې والا څوک نشته؟ هېڅ څوک هم نشته دی. یو مور مې د هغه هم په کور کې ده. نو یو بل دا تبصره کړي هماغه وکړو که نه انتظار به ورته یې کړو او که نه یې په لاره انتظار کوو واله. نو هېڅ څوک هم زموږ نشته دي. مورې څه احساس کوي دا چې د نورو اولادونه ګوري او خپل اولادونو ته ګوري خو ځان ته فکر نه کوي چې مشر زوی دې هم بس وقت یو تېرېږي او شهید شو بس څه کوو بس وخت یو تېر شو بس څوک راباندې بمونه رااچوي څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي په هغه کې هم نه پرېږدم په تېره په سب کې هغې باندې ګرځي. ما دغه جنکۍ د خدای دې ته ناست یې که چا څه امداد وکړي کړی دی خو د اعصابو تکلیف مې پیدا شوی فشار مې جګېږي نو وایي چې څومره زه امداد کړو خدای به ستا ډېر هغه وکړي بس څه وکړو. مه خفه کېږه. بېخي زما څه د ګټې وړ الله دې هغه ته د جنتونه په نصیب کړي. خدای تاسو ته هم دا غرونه ستاسو ویډیوګونه تاسو ته رسوي کړي. څه غوښتنه لرئ دغه وروڼو څخه چې اوس مهال ستاسې ویډیو ګوري؟ دې وروڼو نه دا غوښتنه کوو که خدای که څه د وسې کېږي موږ سره دې کومک وشي. پوه شوې؟ موږ ډېره زیاته غریبي ده او موږ چې ډېره غوښتنه ترېنه دا کوو چې موږ ته دې څه وسې راکړي او هغه کې څه د وسې کېږي الله دې ورسره ښه وکړي چې څه یې د وسې کېږي هغه دې موږ سره وکړي چې موږ دا دومره شي چې موږ کله چای او ډوډۍ او دا هغه موږ کله کېدای شي داسې چای دې ته نه خو وي چې موږ یې وخورو. د دې دپاره دغه غوښتنه دې وروڼو نه لري ډېره ډېره چې موږ سره دې مرسته وکړي کومک دې موږ سره وکړي. ډېر ظلم او زیاتي موږ سره کېږي اوس هم د وسې نه کېږي. مرجان تا ته اوس یادېږي چې ستا به اوس مشر زوی و تا ته به اوس ګټه کوله اوس مهال به اوس تا خوشحاله وم ډېره به هغه ما خو تمنه نه چې شپې ورځې برابرې شي ظالمانو پرې نه کړو ولې موږ سړی ته مو کړی. زما عزتمندو وروڼو تاسو پخپله دغه موقع احساسات مو واورېدل چې مشر زوی له لاسه ورکړی دی خلکو ورته وژلی او نور ټول اورګاڼې ور په غاړه دي. اوس دغه موقف چې دا ارمان کوي چې خپل زوی مې و یعنې چا ته مې لاس نه نیولی اوس مې زوی نشته او زه مجبوره شوم چې زما ویډیو فیسبوک ته پورته شي تر څو ما سره څوک مرسته وکړي. نو هغه وروڼه چې اوس مهال دغه ویډیو ګوري
نو د خپل له جیب څخه مو هر څومره چې وسه کېږي خپل وس مطابق مرسته مو له موږ سره شریکه کړه چې الله جل جلاله پر هم له تاسو خوشحاله او راضي شي او د دغه مورکۍ چې اوس مهال یې تاسو ته فریاد وکړو او وژړل او د دغه سترګو څخه اوښکې یې هم وچې شي نو الله جل جلاله له تاسو خوشحاله او راضي شي چې زموږ سره ملاتړ او همکاري وکړئ نو ټولو قدرمنو لیدونکو وروڼو څخه هیله لرم چې خپل وس مطابق مرسته مو له موږ سره شریکه کړئ مظلوم غږ کې بنسټ چې دا ستاسې مرستې د مسطن د توګه یې حقدار ته رسوي که غواړئ چې خپله مرستې مو حقدار ته ورسیږي نو مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 0 شپږ شپېته شپېته 902 څلوېښت او ابد اوسئ ستاسې د بریا او د مرستې په هیله